سلامونه او درنښت ګلالیو ملګرو. په دغه ویډیو کې موږ د ریموټ ډیسکټاپ د کنیکشن یو مشکل لپاره حل لاره پیدا کړې او تاسو ته دغه د مشکل حل لاره درښایو. تاسو به د آر ډي پي په واسطه د آر ډي پي پروتوکول په واسطه د یو بل کمپیوټر سکرین حتما اکسس کړی وي. کله به دا کار سکسسفل شوي مګر بعضې وخت چې تاسو کمپیوټر سکرین اکسس کوئ نو شاید تاسو له دغه مشکل سره مخامخ شوي یاستئ چې an authentication error has occurred. The function requested is not supported. او دا بیا دلته لیکلي this could be due to CredSSP encryption Oracle remediation. دغه مشکل که چیرې تاسو دوه کمپیوټر خپلو منځو کې ریموټ ډیسکټاپ کوئ او دا مشکل درکړي نو نارملی بس زموږ زیاتره محصلین ملګري دغه ریموټ ډیسکټاپ پرېږدي وایي نه کېږي. حالانکې دا یو مشکل دی دا حلېدی شي. څنګه به دغه مشکل حلوو او دغه مشکل ولې رامنځته کیږي نو که چیرې دغه مشکل سره تاسو خپله مخامخ شوي یاستئ او غواړئ دغه مشکل باندې پوه شئ دا مشکل ولې رامنځته کیږي حل لاره یې څه ده نو بیا دا ویډیو تر پایه وګورئ. په دې ویډیو کې موږ د ریموټ ډیسکټاپ په هکله خبرې نه کوو ځکه هغه بیخي ډیفرنټ جلا موضوع ده چې انشاءالله یوه ورځ په هغې هم ښه ډیپ ایکسپلینیشن کلاس اخلو. راځو دا مشکل ولې رامنځته کیږي. ملګرو کله چې تاسو د یو کمپیوټر نه د بل کمپیوټر سکرین اکسس کوئ دا د آر ډي پي پروتوکول په واسطه کیږي ریموټ ډیسکټاپ پروتوکول کوم چې پورټ نمبر 33 یا کاروي. کله چې تاسو دوه کمپیوټر خپل منځو کې سره کنیکټ کوئ او بیا یې ریموټ ډیسکټاپ سکرین اخلئ د هغې سکرین اکسس کوئ د دې آر ډي پي پروتوکول په څنګ کې یو بل پروتوکول هم کارول کیږي چې دلته هغه څه کار کوي اوس به تاسو زه ووایم. دا کار خو د آر ډي پي پروتوکول په واسطه کیږي صحیح ده چې دا تاسو د هغې سکرین اکسس کوي مګر تاسو به په یاد وي چې تاسو نه د آر ډي پي پروتوکول چې دا کنیکشن برقرار کوي د دې په جریان کې له تاسو نه یوزر نیم او پاسورډ غواړي. فکر مو وي کله چې تاسو دا یوزر نیم او پاسورډ ورکړئ د ستا د کمپیوټر نه چې ته از ا کلاینټ غواړې د یو سرور څه اکسس کړي دا سکرین اکسس کړي نو ته چې کله یوزر نیم او پاسورډ ورکړي نو ستا د کمپیوټر نه تر سروره پورې دا یوزر نیم او پاسورډ روان وي. آیا دا به په کلیر ټکس کې ځي که نه دا به څه رقم حالت کې ځي او د دې ذمواري څوک کوي چې دا به سیفلی ځي لار کې به څوک مین ان د میډل اټیک نه کوي څوک به نه ګوري. د همدې دپاره مایکروسافټ یو بل پروتوکول کاروي چې هغې ته وایي کرید اس اس پي معنا کریډنشل سیکیورټي سپورټ پروتوکول. پوه شوئ ملګرو کرید اس اس پي کریډنشل سیکیورټي سپورټ پروتوکول دا هغه پروتوکول دی کوم چې د مایکروسافټ لخوا جوړ شوی دی او دا د آر ډي پي سره یو ځای کار کوي چې دغه آر ډي پي کله یوزر نیم پاسورډ وغواړي او کلاینټ دا پرووایډ کړي نو د کلاینټ نه تر سروره پورې دا یوزر نیم او پاسورډ پرووایډ شوی د دې وړل او یو ټنل جوړول او دا انکریپټ شکل ته اړول چې لار کې څوک کیپچر کړي په مفهومي پوه نه شي د دې دپاره یو پروتوکول دی هغې ته وایي کرید اس اس پي. په دې به انشاءالله پوه شوي یاستئ چې اوس په دا کرید اس اس پي پروتوکول مو وپېژندل دا مشکل هم د دې کرید اس اس پي پروتوکول لخوا دی کوم چې د آر ډي پي په داخل کې کار کوي او د آر ډي پي سره په څنګ کې کار کوي. ګورئ وایي this could be due to CredSSP encryption Oracle remediation. اکچولی که بیخي سمپل ساده یې درته ووایم چې دا مشکل څه رامنځته کېږي خبرداره ملګرو. په 2018 کال کې د کرید اس اس پي پروتوکول کې یو ولنربیلیټي پیدا شو او ولنربیلیټي دا وه چې دی به په دغه سرور باندې ډېر زیات باور کوي چې کله به دغه دا ډیټا تله دغه یوزر نیم او پاسورډ تر راتلو نو دلته یو مشکل و چې هغه رامنځته شو مین ان د میډل اټیک کیدی شو د دې کلاینټ او سرور ترمنځ چې ریموټ ډیسکټاپ کیدی شي دا کریډنشل چې کوم پرووایډ کېدو یوزر نیم او پاسورډ دا ډېر په اسانۍ باندې یو کس منځ کې کیپچر کوی شو او د دې کلاینټ پر ځای هغه سرور ته سرور سره کنیکشن برقرار کوی شو د سرور سکرین اکسس کوی شو. نو دغه مشکل په 2018 کال کې راښکاره شو. مایکروسافټ په 2018 کال کې یو سی وي ای اعلان کړه چې سی وي ای 2018 0.8.8 په نامه وه او په دې کې دا ډیفاین کړ چې یس کرید اس اس پي کې مشکل شته او د دې مشکل که څوک پیدا کړي ایکسپلویټ یې کړي نو بالکل کوی شي چې د کلاینټ او سرور ترمنځ کښېني او مین ان د میډل اټیک ترسره کړي او ډیټا وګوري چې څه روان دي یعنې هغه یوزر نیم او پاسورډ کیپچر کړي. نو دوی داسې کار وکړو چې دا زوړ کرید اس اس پي بند کړو او د دې دپاره نوی کرید اس اس پي کې یو نوی پیج برقراره کړو او هغه یې انلاین کړو
چې معنا دا چې تاسو به اوس خپل CredSSP چې کوم دی هغه اپډیټ کوئ چې دغه کوم مشکل و کوم ولنربیلیټي وه دغه پیج د هغې دپاره موږ یو پیج اعلان کوو او دا پیج تاسو ډاونلوډ کړئ او دا برابر کړئ صحیح ده نو دا مشکل اوس ولې رامنځته کېږي ملګرو ګورئ یو سرور دی او دې کې بل کلاینټ دی دا کلاینټ غواړي چې دا سرور اکسس کړي نو که چیرته دا کلاینټ پیج شوی نه وي دا ان پیج وي او سرور ښه صحیح پیج شوی وي ګوره په سرور کې چې کوم CredSSP دی هغه پیج ورژن دی که مایکروسافت پیج برابر کړی دی چې دغه مین اند میډل اټیک نه مخنیوی وشي هغه پیج شوی دی خو کلاینټ چې غواړي سرور چې کوم دی دا کلاینټ هغه کمپیوټر دی چې غواړي د بل کمپیوټر سکرین اکسس کړي دا ان پیج دی معنا د CredSSP زوړ ورژن دی او د CredSSP نوی ورژن دی کله چې کلاینټ ان پیج وي دا ورته وایي چې ماته تاسو سرور ته وایي چې سکرین زه غواړم تاسو اکسس کړم نو چې کله وګوري چې د ان پیج نو دا سرور بای ډیفالت د ان پیج ورژن والا سره چې CredSSP ان پیج دی نو د هغه سره دا کمیونیکیشن بیا نه کوي نو د دې دپاره حل لارې هم درته زه وایم خو په مشکل پوه شوئ ښه This error is usually caused by a security mismatch between the client and the server following a Microsoft security update for a vulnerability. ګوره په CredSSP کې یو vulnerability و چې هغه په CVE 2013-088 کې ډیفاین شوه او د هغې دپاره مایکروسافت بیا اپډیټ هم وکړل اوس یو کمپیوټر په صفا درته ووایم یعنې کلیر د یو کمپیوټر چې دی هغه اپډیټ شوی دی نو CredSSP اپډیټ ورژن دی او د بل چې دی هغه اپډیټ شوی نه دی نو CredSSP زوړ ورژن دی هغه پیج پکې نشته نو دا ځوانه چې کله کمیونیکیشن کوي نو CredSSP دلته بیا مشکلات ورکوي The most effective and secure fix is to update both the client and the server with the latest Windows pages. د دې هغه بیخي صحیح حل لاره ښه حل لاره درته وښیم هغه دا د ملګرو چې دواړه کمپیوټر اپډیټ کا چې لیټسټ ټول پیجز را انسټال کړي او دا CredSSP پیج واخلي چې ان پیج پاتې نشي بس هیڅ مشکل نشته دا مشکل به تاسو سره نه مخامخ کیږي ښه دا CVE څه معنا ملګرو ګوره کله چې تاسو کولی شئ په انټرنیټ باندې د دې دغه دپاره سرچ وکئ ښه چې ګوره دا په CVE 2013-088 کې دا کار وشو او دا CredSSP کې چې دا مشکل و که نه نو دې نه مین ان د میډل اټیک کېدو ځکه او مایکروسافت د دې دپاره بیا سیکیورټي اپډیټ دغسې اپډیټ بیا هغې ریلیز کړل نو اوس که یو کمپیوټر دا اپډیټ ترلاسه کړي وي او د بل نه وي ترلاسه کړی نو د یو CredSSP چې کوم دی CredSSP هغه پیج دی اپډیټډ ورژن دی د بل ان اپډیټ دی او ان پیج دی نو دوی خپل منځو کې سره بیا کمیونیکیشن نشي کولی صحیح ده دلته بیا مشکلات دي دا CVE یو ویب سایټ دی معنی فل فارم چې هیر شو common vulnerability exposure دی که همداسې یو څیز دی خو دې کې چې ټول ارګنایزیشن کې چې کوم مشکلات واقع شوي او د مشکلاتو دپاره دوی بیا پیج ریلیز کړي وي هغې ته دوی یو نمبر ورکوي او دلته بیا اپډیټ کوي ګوره CVE 2013-088 کې مایکروسافت دا خبره ډیفاین کړې چې CredSSP کې زموږ په دغه وینډوزګانو کې مشکلاتو وینډوز سرور 2008 همدارنګه 7.8.1 په دې کې دا مشکلات او دا موږ بیا وایي څه کړل پیج مو کړل نو تاسو برای مهرباني ځان اپډیټ کړئ نو په دې انشاءالله تاسو اوس پوه شوئ چې دا د CredSSP مشکل دی ښه او د دې نه یو اټیک ترسره کېږي چې هغه اوریکل بیز اټیک دی چې مشکلات ترې جوړېږي ښه اوس ملګرو یوه حل اول څه تاسو یو بله خبره مو ګورئ چې کله تاسو ریموټ ډیسکټاپ کوئ او دا مشکل درکړي تاسو کولی شئ چې راشئ ایونټ ویور ته دا کمپیوټر چیک کوئ چې آیا داسې کوم مشکل خو به د CredSSP اړوند کوم مشکل خو به نه وي ترلاسه شوی کله چې تاسو په ایونټ ویور کې د CredSSP اړوند مشکل ګورئ نو دا په ایونټ ID 9041 باندې ثبتېږي تاسو کولی شئ چې دلته راشئ ګوره کسټم لاک ته کسټم ویو ته دلته خپله تاسو یو خپله یو ویو را جوړه کړئ چې ټولې هغه فلټرې وګورئ چې هغه په دلته راشئ وینډوز لاکس ټول ګورم چې ایونټ ID وي 9041 ګوره ټول هغه ایونټس چې 9041 ایونټ ID وي دوی د CredSSP اړوند مشکلات تاسو دلته ښایي نوم ورته ورکړه CredSSP ګوره زما کمپیوټر خپل هم 3 مشکلات داسې درج کړي په بېلابېلو وختونو کې دا ګوره LSA ته پې کلیک وکړه دلته ته څه لیکلي CredSSP authentication to
terms دا پلانکی خان failed to negotiate a common protocol version ګوره د دوانو د CredSSP protocol same to same نه دی هغه version یې same to same نه دی هغه update یې same to same the remote host offered version 4 which is not permitted by encryption oracle remediation دا ګوره نو تاسو داسې کوی شئ دا چیک کوئ چې آیا دې کمپیوټر کې ایونټ ویور کې چیک کوئ چې دا مشکل شته که نه اوکې ما مشکل پیدا کو یس ولا مشکل شته دا هغه ورژن 4 دی او دا نه پرېږدي چې ورژن 4 دی د سره کمیونیکیشن کې ځکه تاسو ته ما ویل چې یو لیټیسټ ورژن وي بل پخوانی ورژن وي نو بیا سره کمیونیکیشن نه کېږي نو بیا یې وایم چې بهترینه لارې دا ده چې کمپیوټر یې دواړه اپډیټ کړي لیټیسټ ورژن پیچ انسټول ډاونلوډ کړي هېڅ خبره نشته خو که تاسو وایئ چې نه دغه اپډیټ موږ نشو کولی نو بیا تاسو کولی شئ چې د ګروپ پالیسي له لارې دا کار وکړئ چې ورته ووایئ چې خیر دی یار دغه ان پیج کوم CredSSP چې ان پیج دی او اپډیټ نه دی بیا هم ورسره کمیونیکیشن وکړه خیر دی دې دپاره ته راشه رن ته او رن کې ولیکه جي پي ایډیټ ډاټ MSC چې ګروپ پالیسي ته راشي دلته بس موږ یو ګروپ پالیسي برابرو د هغې ګروپ پالیسي ته به راشي اډمنسټریټیو ټمپلیټس ته بیا به راشي سیسټمز ته په سیسټم کې به راشي کریډینشل ډیلیګیشن ته او په دې کې به راشي انکرپشن اوریکل ریمیډیشن ته دې چې د کله کلیک وکړو دا به انیبل کړي چې کله د انیبل کو ګرانه دلته درې خبر دي فورس اپډیټ اخلي میټیګیټ اخلي که ولنریبل اخلي دا میټیګیټ اپشن یې بهترین موږ به دا واخلو ګوره تاسو دلته کوی شئ چې دا ټول دغه څه ولولئ ګوره This policy setting applies to application using the CredSSP لکه remote desktop connection. Some version of CredSSP protocol are vulnerable to encryption oracle attack against the client. This policy control compatibility with vulnerable client and server. چې کله client او server سره vulnerable وي یعنې مشکلات پکې به څه کېږي دلته درې اپشن دي اول force update clients دا څه معنا لري اوس زما دا کمپیوټر د نمونې په ډول یو بل کمپیوټر غواړي زما کمپیوټر اکسس کړي او زما کمپیوټر اوس د هغې دپاره سرور شو هغه client شو نو څه کار به کېږي client application which use CredSSP will not be able to fall back ګوره client application which use CredSSP will not be able to fall back to the insecure version and services using CredSSP will not accept unpaged client یو کلاینټ دی هغه غواړي زما د کمپیوټر اکسس کړي زما کمپیوټر د هغې دپاره سرور شو هغه کلاینټ شو خو د هغه CredSSP چې کوم دی هغه اپډیټ نه دی نو زما کمپیوټر به هغه نشي اکسس کولی کمیونیکیشن به نشي کولی نو هغه ته به وایي چې روجانه لاړ شه دا څه دی اپډیټ که ښه CredSSP یا Credential Security Support Protocol دی اپډیټ کا دا میټیګیټ اپشن بیا ښه دی خو ګوره سیکیورټي په خاطر دا مشکلات لري ملګرو ښه دلته څه وایي Client application which use CredSSP will not be able to fall back to the insecure version but services using CredSSP will accept unpaged client لکه دغه ورژن ټیټ دی دا به ورته ټیټ ورژن ته نه ځي دا به زما د کمپیوټر به ورته ټیټ ورژن ته نه ځي مګر که څه هم هغه انپیج دی خو بیا به هم ورسره کمیونیکیشن کوي او سرویسز به ورته او دا ولنریبل اپشن خو بیخي ما اخلی صحیح ده نو زه دې نه میټیګیټ اخلم چې که څه هم انپیج وي بس کمیونیکیشن دې ورسره وکړي دا به تاسو دې نه اپلای کوي اوکې کوي دا بند کوي اوس راشئ دلته رن کې ولیکئ GP update /force دا اپلای کړئ چې دا پالیسي وشي یعنې دا مشکل ولې رامنځته کېږي د CredSSP پروټوکول دا د Credential Security Support Protocol چې دا د RDP پروټوکول سره کار کوي چې دا یوزر نیم او پاسورډ سره تبادله کړي په دې کې په 2013 کال کې یو مشکل راغلی چې مین د میډل اټیک کړي د هغې نه وروسته مایکروسافټ یو پیچ ریلیز کو او دا خبره په ټولو باندې جبري کړه چې تاسو به خپل CredSSP چې دی هغه اپډیټ کوئ اوس که چیرې یو کمپیوټر اپډیټ شوی وي او بل نه وي اپډیټ شوي یو ته پیچز راغلی وي بل ته نه وي راغلی نو کله چې دا کم کمپیوټر ته پیچز نه دی راغلی اپډیټ نه دی دا چې کله د بل کمپیوټر سره کمیونیکیشن کوي دا بل کمپیوټر بای ډیفالټ اجازه نه ورکوي ځکه د هغې CredSSP ټیټ ورژن کې دی نو دا باید دا کمپیوټر اپډیټ کړي بهترینه لار دا ده خو که نه یې اپډیټ کوي بیا مجبور یې چې ګروپ پالیسي ته لاړ شي او هلته دغه میټیګیټ اپشن واخلئ چې یاره خیر دی ټیټ ورژن والا سره هم کمیونیکیشن کوه نو انشاءالله ستاسو کمیونیکیشن به بیا کېږي دغه د CredSSP د ریموټ ډیسکټاپ او دغه مشکل او د ایونټ ویور او د CVE د ټول یو خلاص درس هیله ده چې خوښ شوی به مو وي انشاءالله په ریموټ ډیسکټاپ باندې زموږ بیخي باقیمانده غټ درس واتی چې انشاءالله راتلونکي کې به یې ریکارډ کړو خدای په امان